جلال آباد دی او سهار راووتو دا خو کار خلاص دی ښه ښار یې دغه و یو رقم غاړې خو مو نو دا دې واغوستلې په کابل کې اوس شورنخود دی په فکر کوم زر صاحب هم یادونه کړې السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست جلال آباد دی او سهار راووتو د ځلان صاحب سره هلته میلمانه وم اخیستن نو سهار چې اوس چې راوتلو دوی سره بیده وه نو مو تکلیف ورنه کوي او موږ ځینې راووتو تر څو کابل ته ځان ورسو سفر په مخکې لرو نو اوس ځو اول په جلال آباد ښار کې کوچنۍ ناشته کوو چې د دې یو پراټې مراټې سته که نسته یو شیدې و پراټې وي شی مې به وخورو چې مازې هغه نس ډک شي نو نور به زه د کابل پر طرف راسره اوسئ پر بله مه ځئ لیدونکو راوتلو هغه موضوع د سره شریکه سوله رالو دلته یو ځای ناشته کوو پراټې و شیدو پسې ډېر وګرځېدو بالاخره مو پیدا کړله ناولده ډېر دي ځایونه ډېر دي خو موږ ناولده وو راسره اوسئ چې ناشته وکړو بیا د خیره سره حرکت کوو بخیر څه په وکړې احمده دا مې ټایر ور وپړسوی ولې بس نو مال ښه دی دا مایپر ته بیا ټایر نه وي چیرې پړسېدلی دي دا ښار یې و پر لارې باندې وا زر صاحب چې وګوره دا چې ښار دی شی نه معلومېد هغه چې مو کتل دې خوا ته پړسېدل دي دا بلې خوا ته یو څه سیمان راوتلي دي کومه دي دغه دي خیر ټول چې راخلاص کړو باره بیا ووایو سیمان ویمان هم سره راوتلي دي به راوتلي دا خو کار خلاص دی ښه ښار یې دغه و نه بل به ستاسو پسې دا بل ټیر موجود و راخیستی مو هغه هم پسې ور واچوئ چند داسې دی لکه اور نو خامه اور داسې دی لکه نټان دا د سروبي ولسوالۍ کې یا مایي پزیانې دي مایانو هوټلونه دي او زموږ د موټر ټیر چیرې سوی و
هوا خو بیا نه وي کمه. هوا ور واچو. تازه نشم ولې؟ والله کې زه هم نشم راچولی. دا وای بلاجي زده کړي. ستا وګنر خو نه لري. ولې نه لري؟ نو څنګه ما پټ کړي دي. لاسونه پرېوله هو. دا دی بالاخره بیرته شکر سم سو او بیرته مو حرکت وکړي ځو کابل خواته راسره اوسئ. بالاخره ښار منځ ته راورسېدو انشاءالله. دلته یو باریکه سونا به پر ایله کړو، نو کالي مالي به سره بدل کړو. سپین کالي دي داسې سوله لکه د بل درې. نو مخ د بالاباغ کسرو یا د پغمان پر طرف ځو، راسره اوسئ. زموږ یو تر ټولو د خوښې لوکیشن یا ځای هغه چې دی بالاباغ کسرو نه دی. راځئ. وای شور نه خوري، شور نه خوري، معنا شور ونه خوري، شور نه خود. رال دلته پر دا لارې داسې ښه په شو شامپو یې سره ایښي دي، داسې ښې سنبال کړي دي. عوام ورته اوس او دوی مازدیګرۍ روان یو پغمان دغه ته بالاباغ کسرو ته. نو شور نه خود خورو، ناشته کوو، مازدیګري ناشته. داسې تواني ملګري مو دي ښه 3-4 خوراکه کوي د ورځې. دته نو قدرمنو لیدونکو یو رقم غاړې خو مو نو دا دې واغوستلې په کابل کې. اوس شورنخود دی به فکر کوم زر صاحب هم یادونه کړي، شورنخود به وخورو بره به داسې پسې ورځو د خیر سره کرار هغه بل څه زموږ 5 نمبر صاحبزاده صاحب هغه لږ شال اودس کوي. خلک وایي دا څنګه مصرف په میله کوي شورنخودو باندې ورځ تېروي. او هغه وایي یا خو ما ورته ویله مال دي دغه دي بد مصرفي دي. سهار چې ناشته وکړي داسې چې د هر عکس دپاره جلا جلا غاړې وکالیګان اغوندو. یا نو خو موږ خو اوس هم ډوډۍ ته ښه سمه آمادګي نیولی سوی، نو خو چې ماښام مېلمانه وي هغه بیا څه به کوي. نو خو موږ په هغه خاطر باندې هم غیر مستقیم خربازیان یو لکه بد کار چې درته وایي ونیس ورته یا ما خوړلی اول چېشته راغلې یا دلته اوس کومر بانډار ته وخت ناوخته دی. نو بیا چې اوس شورنخود وخورو نو بیا ماښام ډوډۍ ته ځه. دغه دې راوړله لیدونکو رالو. لکه څنګه چې مو درته ویله چې د زما یا البته زموږ تر ټولو هغه د خوښې ځای چې کوم دی هغه ته رالو، یعنې د بالاباغ کسرو ته رالو. تر کرغه داسې په 120 کې راتېر سولو. نو دلته رالو په دروازه کې مجاهدین ناست دي. دا چې د افغانستان ټولې ژبې او لهجې تر شاتو خوږې دي، شیر و شکر دي. او زما د وردګو لهجه ډېره خوښه ده. نو یو وردګ مجاهد ناست دی، هغه بل ته وایي دغه دی هغه بلوتوت والا. موږ بیخي ډېر نومان اورېدلي دي، هغه پیسک والا وایي دا دی، ډرامو والا دا دی، فلمو والا دا دی، ټیک ټاک والا دا دی، 100,000 دوه ورونه دا دی، هغه اینو مینې والا دا دی. 100 رقمه نومان مو اورېد. دغه نوم نه وایي دا هغه بلوتوت والا دی. نو دوی یو بل ته مجاهدین په دا بلوتوت کې سره استی زموږ ویډیوګانې، نو اوس موږ بلوتوت والا یو. راسره اوسئ. د لې دا د شاته هم کامرمین ولاړ دی، عکسونه به دوی هم راڅه واخلي، موږ به خپل هم عکسونه واخلو.
اتې به نو ګرځو موږ به خوند پر واخو تیم را سره اوسئ او کیمرمینه ځان هم پکې ښکاره کړه په دا ښایسته ځای کې کیمرا را یعنې اوس صحیح شو راځئ راځئ دا چش سلام علیکم سلام بچه مامان خوب هستی جان جور دا چش دی باز دی باز دا څونه غټ باز دی دا لږ باز خانگی شا باز خانگی دی ای برای عکس‌ها اینجا ششته عکس هیچ دلته پرېدم عکسونه واخلم نو دا خو هغه نه خرابوي جوړوم هغه په څه در باندې شا څو مصرف راځي دا دونه قوت لري چې نفر جوړي بالکل د پنجو څه معلومیږي وای دا دونه قوت لري چې ما ورو 100 کیلو انسان پورته کولای شي خدای دې په دکی یعنی پای دې سره پای دې بیا بس. کوم باید لیدونکو کرغا دغه مو بالا باغ کسرونه مو را سره ولیدل انشاءالله موږ خو ډېر ساعت تېر سو ډېر وګرځېدلو عکسونه مو هم واخیستله او څه پسې چې تللي وو هغه کار هم وکړي نو راغلو د حاجي صاحب کامران چې زموږ پکتیاوال ملګری دی او په الحال کابل کې میشت دی د هغوی ډېرې ته رالو مجلس هم وکړئ نو شپه تقریبا نیمایي ته رسېدلې ده نیمایي نه راوخت او د نیمایي څخه حاجي صاحب یې اوښتې ده نو ځو د خیره سره بېدېږو زرچنار یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ د ملګرو سره شریک کړئ موږ ته هم اجازه راکړئ د خدای په امان تاسې هم پر خدای سپارو